په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره نوې هیلې راژوندۍ شوي، تازه شمېرې ښیي چې بهرني وګړي بیا د دې هیواد د تاریخي سیمو، کلتوري ښکلاوو او کار تحصیل فرصتونو ګټه اخلي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې لخوا خپاره شوي تازه معلومات د نړیوالو تګ راتګ یو نوی انځور وړاندې کوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1404 کال د غبرګولي او چنګاښ په میاشتو کې د هیواد له هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو څخه د 5194 بهرنیو وګړو تګ او راتګ ثبت کړی دی. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي چې په یاده موده کې د 141 ښځینهو په ګډون ټول 2001 بهرني وګړي افغانستان ته راغلي او د 68 ښځینهو په ګډون 2295 نورې له هیواد وتلي دي. د احصایې او معلومات ملي ادارې د 1404 کال په غبرګولي او چنګاښ میاشتو کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 5114 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. ثبت شوي ارقام ښیي چې په یاده موده کې د 141 ښځینهو په ګډون 2901 بهرني وګړي هېواد ته راغلي او د 68 ښځینهو په ګډون 2295 نور له هېواده وتلي دي. ښاغلی رافع زیاتوي چې له یادو بهرنیو کسانو څخه 2855 تنه د ځمکنیو بندرونو له لارې او 46 تنه نور د هوا له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د ده په وینا 418 تنه د هیواد د تاریخي او لرغونو سیمو د لیدنې په موخه راغلي، په داسې حال کې چې نور یې د کار، زده کړې او نورو د مسلکي فعالیتونو لپاره سفر کړی دی. له بلې خوا د ثبت شویو ارقامو له مخې ښکاري چې 2855 کسان له ځمکنیو بندرونو او 46 تنه د هوا له لارې هېواد ته راغلي، چې له دې ډلې 418 د هېواد د لرغونو تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور د کار او تحصیل په موخه راغلي دي. د دې ادارې د ثبت شویو ارقامو پر بنسټ تر ټولو ډېر 1809 بهرني وګړي د نیمروز له بندر او ورپسې 470 تنه د هرات له بندرونو او هوایي ډګر او پاتې نور د تورخم، حیرتان، د فاریاب، اقینې او بدخشان د اشکاشم بندرونو له لارې هېواد ته راغلي دي. د ثبت شوو ارقامو له مخې تر ټولو ډیر بهرني مسافر یعنې 1349 تنه د نیمروز له بندر افغانستان ته داخل شوي دي، ورپسې 480 تنه د هرات له بندرونو او هوایي ډګر څخه او پاتې نور د تورخم، حیرتان، اقینې، فاریاب او بدخشان ولایت د اشکاشم بندر له لارې هیواد ته راغلي دي. د دې شمیرو له مخې ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته راړولی، که د تاریخي سیمو د لیدنې لپاره وي، که د کار او زده کړې په موخه. دا تګ راتګ نه یوازې اقتصادي ارزښت لري بلکې د هیواد له نړیوال حیثیت هم څرګند انځور وړاندې کوي.